خو په قرار نشو. په پیښور ریډیو کې تاسو د ډرامې نه علاوه نور کوم پروګرامونه پروډوس کړي دي؟ خصوصا موږ د میوزیک په حواله باندې خبرو کوو. میوزیک کې چې کړی دی کار؟ میوزیک کې داسې کار چې میوزیک کې دا کوم میوزیشن چې کوم وکنه نو چې کله به یو دوه درې زما د میوزیک آرډر شوی و بس لاړم ما جړه فریاد وکړو نه یاره جی ما ټرانسفر کړی خو دا میوزیک نه کوم. وایي ولې؟ ما یاره دې خلکو سره خبرې نشم کولی. نو بس خدای بچ کړم میوزیک ما همیشه تاسو ماشاءالله تاسو په کریډټ هوډر پروګرامونه دي کنه. تاسو به حیثیت شاعر د ریډیو د پاره ځینې سندرې هم لیکلي دي، درته یاد دي؟ هغه سندرې ما ریډیو ته نه دي لیکلي، هغه سندرې ما ټي وي ته لیکلي. ما په ټي وي ته میوزیک پروګرام لیکلی نو هغه رفیق شینواري به چاته پروډکشن وکړو که نه واپس راغی نو ریډیو کې به زما یو آیټم ریکارډ دا داسې ریکارډینګ شوی دی. کمی کمی تاسو یادې دي؟ نه یادېږي؟ زمونږ به یې ولټو بیا به خیر لږې سرنامې د فراق پور کې سوځم لمبه کړې خپل جانان یم لیونتوب کې هر خوا ګورم آینې غوندې حیران یم سمیلا وچار چاپیرا بیا یواز شم تنها یم د وختونو دا کیسه ده د کیسې سره اشنا یم د کیسې سره اشنا یم. نن دې بیا یادونه راغله، نن دې بیا د مخ رڼا ده. زما مینا لیونۍ ده، زما مینا په ژړا ده. تاسو نوکرانه بیا د ریټایرمنټ کله رسېدې؟ کله ریټایر شي؟ ریټایر شوم زه په جنوري آخر کې یا د یکم فروری 1998 نوي کې دي سره د نظر نه شي دا خو ډېره مودو شو ماشاءالله. تاسو او کنه ما ته 20 نیم کاله زما د ریټایرمنټ. تاسو راغلی ریډیو ته یو پروجیکټ چې هغه ډرامه به تاسو نوې کور نوې ژوند کوله چې هغه به د پیښور ریډیو نه هم نشر کېده او د بي بي سي نه به هم نشر کېده. نو دغه هم تاسو ډېره موده کړې ده. بیا د هغې نه پس تاسو یو بل پروجیکټ کړی دی چې ګل محمد بیتاب صاحب نور په چینارونو ډرامه وه او د هغې نه علاوه بیا هغه خو نوید بشر صاحب کړي هغې هم پکې لیکل کړي دي. مرناصر صاحب دغه پروجیکټ کې چې کومې ډرامې کړي دي هغې کې زیاتره تاسو لیکلي دي. دې حواله باندې لږ تاسو څو خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نو حاجي صاحب عمر ناصر صاحب چې دی د دوی څو حیثیت دي. یو د دوی شخصي ژوند دی، هغه ډېر انتهایی شریف او ډېر زبردست او یو داسې یو سړی چې هغه دا کوشش کوي چې زه ځان په څه طریقه باندې تاواني کړم چې د ملګرو له څه پارټي وکړم، داسې وکړم داسې وکړم داسې وکړم. حالانکې دغه هم په دې میډیا کې چې کوم خلک کار کوي هغې کې داسې څه یونیک غوندې خبره ده. یو انتهایی شریف انتهایی عزتمن سړی، خو چې کوم ځای کې پروفیشنلیزم راغی نو هلته به بیا خبره بل شان وه. هلته بیا دې د هېچ چا لحاظ یې نه کوو او بلکل یې نه کوو که نه، بلکې زه به دا ووایم چې کله به دی ریکارډینګ کوو نو ما ته یو سړي وویل یاره ناصر صاحب سره کار لږ ګران وي مخکې نه ځان ساته. نه 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 وایي دونه شریف سړی دی ورته لګیا ما ته دا وایي دا خو ما ورته مې وایي لکه چا خپلې د قصابۍ جامې واچي ښکته راکوشي که نه بیا به تا ته پته ولګي که نه. نو تاسو یقین وکړئ چې واقعي کله به دی راکوش ولغه سټوډیو ته که نه نو د هغې ډېرې خاطرې به هم درته زه ووایم چې په دې پینل کې یو داسې پټه غوندې بټن و هغه به دی ځان ته آن لګولی و، خو هغه به موږ ته پته نه ده کوم ځای نه لګوي او نو هغوی به هلته لګیا او کله بیا څه مصیبت دی سړیه که نه خو دی به اورېده خدای چرې چاته نه ویلي چې ما واورېده. نو په هغې کې بلا زمونږ سینیر آرټسټان هغوی به وي بس مونږ کار نه کوو. ولې نه کوو؟ چې بس دې نه زه ښه نشم ویلی.
نو دوی به ځان ته یو پکچر یو سټینډرډ جوړ کړی و چې دې نه به زه ښکته نه ځم هغه د لیک په حواله چې په دې سټینډرډ لیک ماته پکار دی او په دې سټینډرډ به زه دا ریکارډ کوم یعنی دا نه چې هغه صرف د رایټر سره دا سختي وه یا یې دغه سره سختي وه د هغه اکټر سره وه دغه سختي د هغه ریکارډینګ والا سره هم وه دا اعزاز ناست دی نه تاسو تپوس کوی شئ سیف الله چې هغه غریب څو ځله په پینل جړلي مو یعنی دا حقیقت دی که نه چا به یې څنګه راغوښتو څه وخت به یې راغوښتو خو البته دا وه چې اوس تاسو ما نه نو چونکې یو خوش قسمتي وه یو بدقسمتي وه بدقسمتي دا وه چې تا به سکرپټ ولیکلو نو او تا ته پته چې دا سړی پرې ما نه زیات پوهېږي دا به بدقسمتي وه ځکه به یې شی بدل کا خوش قسمتي دا وه چې ستا به څنګه توقع وه د هغې نه به یې ته ښه ریکارډینګ درکړو کله کله به راوختو یاره بس دې نه ښه نه ریکارډ کېږي وکم که پرېږېدم نو تاسو ته به شاید دا پته هم وي او دا ناصر صاحب په دې خبره پوهېږي چې د ریډیو بلکې په ډرامه کې د رایټر زما خیال دی چې څلورم حصه ده دې کې اول نمبر حصه د پروډکشن ده بیا د آرټسټ ده بیا د هغه ریکارډینګ والا ده چا څنګه میکسینګ او دغه جوړی او بیا د هغه چینل ده ځکه یو ډرامه تاسو ډېره ښه ډرامه ده او تی په یو اف ام باندې ورکړي او هغه 11 کیلومترو پورې ځي هماغه ډرامه ته په بي بي سي ورکړي ظاهره دې دواړو کې به ډېر فرق راځي یو خو دا وجه ده نو د دوی چونکې ملکي ادب لوستی و عالمي ادب یې لوستی و او ما ته په ړومبي ځل دا پته ولګېده دغلته کې چې دی به ډرامه ایز آرټسټ وي ایز رایټر یې نه وي یعنې دا ډېره عجیبه خبره ده که نه چې پروډیوسر خو عموما رایټر چې دی هغه د رایټینګ دغه کوي دی رایټینګ ته خیال نه کولو چې ته ورته ډېرې هوښیارې فکري ولیکې او دا نه جي ایز چې دا به څنګه ادا کېږي ځکه دوی به کله کله ووایي تا خو ټوکړه لیکلې ده او ممتاز علي شاه باچا ټوکړه نه شي ویلی هغه به ورته ټوکړه وي دا یو نو دوی به مونږ په مشکل کې اچولو کله کله به داسې وشوه چې مونږ به دوی په مشکل کې واچو لکه دوه کرکټره ماته یاد دي یو داسې و چې یو داسې کردار ما لیکلی واسې د شوق دپاره چې راودرېږه خو مونږ هم په مشکل کې واچو یو سړی و هغه داسې جامه کې یو څو غاښونه مصنوعي وو چې څو خبرې به وکړو کلب شوه به ترې پرېوته نو هغه به بیا شپېلې غوندې والو لکه خبره به یې کوه زه روان یم هر دغه سره نو هغې دپاره څوک برابرېدو نه بس جي ټیک ته چیلنج ونه شو وایي نه زه یې پخپله کوم خو چې لاړو نو ویې نه کوو ولې خو هغې نه کنځل جوړېږي لکه دا واقعي هغې نه ځکه چې هغې نه واقعي کنځل ستا په دیدن په ما بهار نشو زړه لیونی و په قرار نشو که عمر ناصر صاحب دی نه د دې دغه نه علاوه د دې ډرامو نه علاوه تاسو څومره لیکوالان متعارف کړي دي په ډرامه کې او هغه څوک څوک وو پکې هغه نامي ګرامي چې ورته مونږ ویلي ډرامه کې ما چې په ړومبي ځل راغوستې دي 4 ډرامه چې ما کړې ده او ریډیو ته مې راغوستې دي نو ړومبی خو ډاکټر اعظم هغه ړومبی ډرامه ناموس و بیا په دویم نمبر باندې همایون هما دی دا ډرامه لیکلی و چې دی شاید سیکنډ ایئر کې و تھرډ ایئر کې و د ډرامه راغلی و هغه ما ړومبی ډرامه د ده پیش کړې وه ده کې ډېر ټیلنټ و او دا زما دوه لکه طاهر افریدي په حیثیت یې ډرامه نګار تاسو راوستی و هغه به مالا ډرامې هم لیکلې او خاکې به یې لیکلې دا سهار سبا پروګرام کې ما انټروډیوس کړو یونس کیاسي بالکل یونس کیاسي دا تاسو افضل رضا او دا تاسو کو باندې یونس کیاسي صاحب عبدالرضا صاحب دا ټول وفات الله دې وبخښي طاهر افریدي او ما صاحب دا ټول ما ریډیو کې انټروډیوس او محمد اعظم اعظم صاحب دا تاسو راوستي ټول صدارتي ایوارډ یافته دي دې د صدارتي ایوارډ ذکر راغی نو تاسو چې دا دومره لوی کار کړی دی په ډرامه کې نو د ریډیو پاکستان د طرفه تاسو چې په حیثیت سټیشن ډایرکټر ریټایر شي کنټرولر ریټایر شي جی نو تاسو کوم ایوارډ یا
سرټیفیکیټ په دې ملو شوي دي تاسو ښه کار کړی دی په ډرامه کې؟ هو ما ته پراید اف پرفارمنس ملو شوی دی. ښه جي دا درته کله ملو شوی دی؟ دا خو 2009 کې 2009 کې. زه ریټایرمنټ نه پس ښه جي. ډېره موده شوې وه. تاسو کتابونه د شاعرۍ یا د نثر شته دی لیکلي مو دي؟ یاره بس هسې هغه زه مو ښه کړی دی. ښه جي. شاعرۍ کتابونه چاپ شوي دي، څو کتابه دي؟ 2 کتابه د شاعرۍ دي. ښه جي. دا عمر ناصر صاحب تاسو د الله پاک د ژوند درکړي ماشاءالله الحمدلله شکر به تاسو مدا کوئ چې په داسې عمر کې ښه یې ماشاءالله. ریټایرمنټ نه پس ستاسو ژوند چې دی ستاسو کور ودانې چې وه نو هغه هم یو ناموره سیاستدانه وه، نو د هغې د یو سیاسي ګوند سره تعلق سینیټر هم پاتې وه، MNA وه. MNA هم پاتې وه. کله د هغې وفات شوی دی او بیا د هغې نه پس ستاسو ژوند تیر شو، څنګه تیریږي او د هغې باره کې کله تاسو ووایئ نوم خو چونکې څرګند دی هغه خو مشهور بیګم مهر النساء افریدي که نه جي. نو دغه تاسو دا واده چې کړی و نو دا تاسو یاره په خوښه شوی و یا ارینج میرج چې ورته وایي څنګه؟ دا ارینج میرج و، ښه جي. خو موږ لکه یو بل پېژندل ښه جي. او لکه دې خو شروع کې ډېر د لکه د وطن پرست چې که نه لکه د ولي خان پارټي یا د ریډ شرټ ورته وایي، دا د دې مشران ټول چې کوم دی دې پارټۍ سره وو. NPQ NPQ د ده ماما چې کوم و هغه ټول عمر جیل کې تېر کړی و. زه چېرته تصویر هم درته چېرته نوم یې څه و جي؟ ملک وارث خان. بالکل یو مشهور شخصیت. سر تاسو په ریډیو باندې د خاکي بچي نشر کړي د مزاحیه د طنز و مزاح پروګرامونه دي، د دې شروع هم تاسو کړي وو که نه؟ څومره موده دغه پروګرامونه تاسو د دې رایټر به څوک لیکوال به څوک څومره موده تاسو دا پروډیوس کړي دي؟ ټیک شو. دا پروګرامونه چې کوم وو تاسو ته پته ده که نه چې دا یو دغه سن 71 جنګ کې موږ نیمګړ کړی وو. نو یو خو دا وه چې څو پورې چې جنګ شروع و په بارډرونو باندې نو ما به ډیلي یو پروګرام کولو. ما انیکډوټس آف اسلام یو لایبرري کې کتاب و مسلمانانو د بادرو د هغه به ما راواخیست نو ما به لکه د هغې نه یو ډرامه جوړه کړه او ما به نشر کړه د بادرۍ او د څه مسلمانان لږ وو نو هغه ډرامې به کېدې. بیا موږ ملک لاړو شو سکه شو د هغې نه پس داسې یو خلا پیدا شوه یو خو به لکه ته پته نه لګي څوک وو ځکه چې نیمګړ لاړو د ژړا او د غم نه سوا د سرونه موږ چې څه به کوو. نو ما چې کوم دی کله دا حکومت پیپل پارټۍ والا راغی دا سن 72 نه موږ دا یو پروګرام شروع کړو سهار سبا مایوسۍ د لرې کولو لپاره دا و چې دا داسې پروګرام دی چې دا د خلکو حوصله په ځای کړي د دې نه غم هېر کړي د دې ژوند کې ژوند سره مینه پیدا کړي چې دې د خپل ژوند چې کوم دی دا واقعي یو ښه طریقې سره تېر کړي او دا ټول دغه ته لرې شي. نو موږ یو پروګرام شروع کړو سهار سبا دا 2 غنټو پروګرام و سهار په باندې 9 نه په باندې 9 پورې منځ کې به خبرونه راتلل 2 ټایم صرف پښتو خبرونه موږ اخیستل هغې دوران کې اردو به هم نه اخیستل پښتو پروګرام. نو د دې مقصد دا و چې سهار ټایم کې داسې د غم خبره د ژړا خبره د خفه کېدو خبره دا به نه کوو رنګونه به وي ګلونه به وي خنداګانې به وي. نو د دې کې ما لکه د دې ما 2 غنټو کې جمعې پر 9 غنټې ما یو پروګرام کولو پلوشې یو پروګرام و نو هغه صرف به ما په خپله لیکلو هغه داسې و چې دا لکه دا لطیفې به ما ډرامټایز کړې چېرته خاکه به مې ډرامټایز کړه چېرته یو شعر و شاعري چې کومه وه د هغې نه مې پیروډي جوړه کړه دا ډېر ګران کار ټوله شپه به زه ناست وم ما به دا سکرپټ لیکلو. نو دا پلوشې پروګرام دومره پاپولر شو چې دا فوراً سپانسر شو
دا لومبۍ د پېښور پروګرام و چې دا سپانسر شوی و او دې چې کوم دی لکه هیډ کوارټر ډېره هغه رالېږلې وه چې تاله موږ 2.5% کمیشن درکوو ته غم مه کوه دا پلان کې ډینګ دی هغه پروګرام سره ومه چې کله پروګرام ختم شو لکه 79 کې دا پروګرام بیا ختم شو 72 کې شروع شو 79 کې ختم شو نو دا دومره موده چې کوم دی دا پروګرامونه فلوشپ پروګرام ما ولیکل او د لینکینګ اناؤنسمنټ چې کوم و دا به ډاکټر اعظم لیکلو او دغه د شرط پروګرام او هغه لیکل 21 پروګرامونه باقي 9 پروګرامونه به سایر رسیدي دي ډېره مننه جی محترم عمر ناصر صاحب تاسو د ژوند د ریډیو د نوکرۍ په دوران کې ډېرې ګټورې ډېرې خوندورې ډېرې مزیدارې خبرې وکړي او ملګرو تاسو به انشاءالله د عمر ناصر صاحب په دې خبرو باندې ماته پته ده نه به په اورېدو مړېږئ او نه به ستړي کېږئ ځکه چې دوی ډېر لوی کار کړی دی د ریډیو دپاره او ډېر لوی نوم دی خو زما خیال دی چې دا د عمر ناصر صاحب په وړومبي ځل باندې انټرویو ته د غاړه ایښې ده الله دې وله ژوند ورکړي سره د ډېرو خوشحالو سره د روغ صورته ستاسو هم ډېره مننه او د دې پروګرام په ریکارډ کولو کې موږ سره اعزاز علي خان ګوهر په کیمره باندې کار وکړو را سره بهتاب صاحب راغلی دی را سره محمد ریاض صاحب راغلی بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه اسلم صاحب زه د شروع خبره کوم 2009 ریډیو پاکستان ته به راتلم او دلته کې یو پروګرام کاروان پروګرام به وته د خیبر اواز د هغې نه مخکې بیا کاروان شو هغې له هغې ما سرلیکونه لیکل او یونیورسټۍ نه به راتلم په داسې یو ورځ و چې ما ته پکې سر میلو شو او دوی سره زما ملاقات داسې وشو چې ما ورمنډه کړه نو چې ما کله ما سلام له ورغلم دی زه ویې نه پېژندم ما ته یې بچې څوک یې ما ته خپله پېژندګلو وکړم دغه شان نو ډېر خوشحاله شو څنګه چې دی د شفقت هغه کشرانو سره شفقت کوي هغه شان دی ما سره میلو شو نو بیا ما ته وایي چې بچو تاله ډبینګ درځي نو یقین وکړئ ماله نه راتلو ما ورته ماله راځي هغه بس یو خبره مې وکړه زما خپله جي فیلډ چې کوم دا کمپیوټر ساینسز و زه د ډرامو نه د پروډکشن نه یا د داسې میډیا نه نوم خبر خو صرف راتلم به ریډیو ته چونکې هغه د والد صاحب نسبت به و نو هغه نسبت به راتلم د هغې نه پس ماله د دې په توسط باندې ما ته موقع میلو شوه په پروجیکټ کې کوم چې قدم په قدم په نوم باندې و په هغې کې یو ډرامه وه نور په چینارونو کوم چې به سر په خپله باندې پروډیوس کوله هغې کې چې کله زه دوی سره منسلک شوم نو زه په هېڅ هم نه پوهېدم او زه اوس هم نه پوهېږم خو ما چې دوی سره څونه وخت تېر کړو د دوی په نګرانۍ کې د دوی په شاګردۍ کې نو داسې باریکۍ ما د پروډکشن د دې نه زده کړې چې په هغې باندې زه نن هم ویاړ کوم او فخر کوم چې هغه زما سینیرز هم کله کله داسې ووایي چې دا تا کوم ځای کې زده کړي دي نو زه ورته دا خبره ډېر په جار باندې کوم چې زما استاد د ریډیو پاکستان په حواله ډېر لوی نوم لري او چې کله زه نوم والم نو هغې ډېر خوشحاله شي چې تا یو ډېر پروفیشنل سړي سره تا کار کړی دی او د هغې نه تا زده کړه کړې ده نو هغې نه پس بیا په 2015 کې په ریډیو پاکستان کې د پروډوسرۍ سیټونه راغل او ما ته سر ډېر په سختۍ باندې ووایي چې هلکه تا هلته کې هغه کړې ده داخله دې کړې ده ما ورته ویل چې ما خو لا نه ده کړې نو ما زه په زور پاسولم دا کار نه چې دا کار پرېږده ورشه لاړ شه داخله وکړه نو زه چې دا ستاسو د کیمرې مخامخ دا ویل غواړم چې په هغه امتحان کې چې په ټول پاکستان کې 18,000 کسان ناست وو امتحان ته د شپېتو سیټونو دپاره په خیبر پښتونخوا کې د 50 سیټونو دپاره 4,000 کسان ناست وو په پښتونخوا کې چې زما اولنی پوزیشن راغلی و زه اوس هم دا خبره کوم بیا به هم کوم چې د هغه د دې په وجه باندې و چې د دې نه ما څه زده کړي هماغسې مې هلته کې لیکلي دي زه په خپله په هېڅ هم نه پوهېدم نو الله پاک د دې له ژوند ورکړي او دې نه ما د ډرامې په حواله باندې ډېرې باریکۍ زده کړي دي او زه ډېر خوشحالېږم زما په خپله مې یو شوق پیدا شو چې زه په ډرامه باندې کار وکړم زما نوم علي هارون دی او زما بابا چې دی ټول عمر ډېر محنت کړی دی دوه جابس کړي دي او ډېر محنت سره او ډېر دغه سره زمونږ پرورش کړی دی مونږ له ښه نه ښه موقع راکړي دي تعلیم دپاره او ډېر مینه ناک انسان دی چېرته په اوچت اواز باندې خبره هم را سره نه ده کړې او
لکه د عمر دې سټیج کې مونږه اوس لکه اوس هم دې ته ګورو چې یار مونږ له ګایډنس راکوي او مونږه د دې بغیر چې کوم دی د کور څه فیصله او څه دغه سوچ هم نشو کولی. زمونږه هر دغه کې چې کوم دی زمونږه رهنمایي کوي د دې علم او د دې چې کوم دی د ژوند تجربه دا ټول چې کوم دی مونږ دپاره یو مونږ ته لار اسانوي مونږ دپاره. تاسو څه کوئ؟ جاب کوئ؟ زه پی آی اے کې اسسټنټ مینیجر یم. جی جی بالکل. ناصر صاحب خو مونږ سره ریډیو کې ودې مونږ ټول یریدو، پروډوسران به مې یریده، داسې نه چې کینې دی به والته کول خو د دې کار کې چې کوم دی نو لږ غوندې سخت ما دې ته په لار ځنې کیسې وکړي. جی دی ثارو پروفیشنل خپل کار معامله کې چې کوم دی دی به سختی کړي خو کور کې دی چېرې هم سختی نه ده کړې او لکه موږ هم الحمدلله د دې یو خبرې کوشش کړې دی چې مطلب د دې یو خبره ومنو او چېرې هم داسې نه دي شوی چې زموږ یو بل سره چې څه سخته خبره شوي یا چې کوم دی موږ د دې خبره نه منلې یا دې زموږ خبره نه منلې. نو کور کې د دې ماشاءالله ډېر ښه ټمپرمنټ دی، ډېر دغه دی، ماشومانو سره ډېر ښه مینه کوي، ټول ته د دې سره زیات ما نه زیات هغې سره پریفر کوي چې کښېني که نه. نو پروفیشنل لایف کې لږ شانتې سختي مطلب کېدای شي کړي خو لکه دا کور کې خو ډېر ښه زموږ ماحول دی، ډېر ښه ژوند دی او چېرې هم چې کوم دی اوچت اواز باندې خبره نه ده کړې. د ټولو ملګرو یو جهان مننه، اجازه راکړئ د الله په امان.